د قضایه قوې د محاکمو د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست د قضایه قوې د محاکمو د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست تشکیل د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 3920 ګڼې او د 1444 کال د 11 میاشتې د 19 نیټې د حکم پر بنسټ د سترې محکمې د تشکیلاتي ساختار تر چتر لاندې تنظیم او منظور شوی دی. مسؤلیتونه: د قضایه قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست مهم ماموریت دا دی چې عدالت مراعات کړي، د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه تطبیق کړي، د جهاد او خپلواکۍ د ارزښتونو ساتنه وکړي، اسلامي او افغاني ارزښتونه مراعات کړي، د شرعي مقرراتو، احکامو، اصولو او قوانینو په رڼا کې چارې ترسره کړي او په اجرااتو کې د حقوق الله او حقوق العباد مراعاتولو سره خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. دغه راز د اړوند ادارو زړورو مجاهدینو ته روښانه کړي ترڅو د شهیدانو پاک ارمانونه پوره او دا موجوده نظام لا پیاوړی او تاند وساتو او چې کوم خدمت او درون پیټی ته مو اوږه ورکړي په پوره اخلاص او رښتینولۍ سره یې تر منزله ورسوو. د قضایه قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي رئیس محترم الحاج مولوي محمد عوض سعید صاحب په دې اړه وایي: نظامی محاکمې چې فعاله شوې د دې سره په څنګ کې دغه تشکیل هم ورسره ایجاد شو چې هغه د دې محافظینو او د دې اجرایي قومندانیو وظیفه او دنده دا ده که خدای مکړه د دې نظامی کسانو څخه څوک په شکایت باندې محکمې ته راشي نو دغه مدعا علیه شخص چې نظامی دی یا په خپل مابین کې د نظامیانو خدای نخواسته یو مشکل کله راشي نو په دې وخت کې دغه اجرایي قوه د دغو مدعا علیهم او د مدعینو د دوی د جلب او احضار وظیفه دا د دوی په غاړه ده چې دا کسان بره محکمې ته راجلبوي او محکمه بیا هغه وخت حکم کوي. نو د دغه ریاست په جوړېدلو سره موږ ته دا جوته سوه چې په ټول هیواد کې خلکو ته ډېر سهولتونه راغلي دي او د خلکو مشکلات حل دي. تاسو ته معلومه ده چې د 20 کاله فیصلې دغسې پاته وي نو دغه فیصلو ته چې خلک راځي او خپل فیصلې محاکمو ته پیښوي طبعا په محاکمو کې ازدحام وي، هلته شلوغ وي، هلته رش وي نو دغه محافظینو دا دنده او وظیفه د هغه مهمو وظایفو څخه یوه وظیفه دا ده چې د دې مراجعینو د سهولت لپاره دوی ته د نوبت طریقه جوړه کړي. د قضایه قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست تر خپل چتر لاندې 2 معاونیتونه لري. لومړی د ملکي محاکمو معاونیت چې عمده مسؤلیت یې د محاکمو د امنیت ساتل او له قضاتو سره همکاري او ګډ کار کول دي. د دغه معاونیت تر چتر لاندې د مرکزي ملکي محاکمو امنیتي قطعاتو قمانداني، د ولایتي ملکي محاکمو د امنیتي قطعاتو قمانداني او د سترې محکمې په شمول د تمیز، مرافعه، ښاري ابتدایه او د ټولو ولسوالیو د ابتدایه محاکمو لپاره بلوک قماندانۍ شتون لري. د نظامي محاکمو د معاونیت تر چتر لاندې په 8 زونونو او 18 ولایتونو کې د نظامي محاکمو لپاره د امنیتي او اجرایوي قطعاتو قماندانۍ موجود دي. پر دې سربیره د قضایه قوې د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست په تشکیل کې لاندې مدیریتونه شتون لري: د پیژند عمومي مدیریت، د اکمال لپاره د تأمیناتو عمومي مدیریت، د دعوت او ارشاد مدیریت، د محاسبې عمومي مدیریت، د پلان او اپراسیون عمومي مدیریت، د مخابرې مدیریت، د تفتیش او کنټرول مدیریت او د مطبوعاتو امریت. د پیژند عمومي مدیریت مسؤلیت د مجاهدینو تعیینات دي. دغه راز د اکمال لپاره د تأمیناتو عمومي مدیریت د یاد ریاست د منصوبینو اکمال ترسره کوي. د دعوت او ارشاد مدیریت د یاد ریاست منصوبینو ته د دین احکام تدریسوي او دوی ته اصلاحي بیانونه کوي. د محاسبې عمومي مدیریت د مجاهدینو د معاشونو حواله او حساب ترسره کوي. د پلان او اپراسیون عمومي مدیریت د اجراعاتو لپاره پلان جوړوي.
د تفتیش او کنټرول مدیریت عمده دنده د یاد ریاست د کارکوونکو تفتیش او کنټرول دی. دغه راز د مطبوعاتو امریت دنده لري چې د یاد ریاست چارې په ټاکلي وخت نشر او له هیوادوالو سره شریکې کړي، چې دغه ټول مدیریتونه بیا د معاونیتونو په تشکیل کې اړوند امریتونه هم لري. د یادو مدیریتونو مسؤلین او غړي په پوره صداقت، اخلاص او امانتدارۍ خدمت او په دې برخه کې شپه او ورځ نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي. د نظامی محاکمو ریاستونو د قاضیانو سره په همغږۍ فعالیتونه ترسره کوي، چې دغه کارونه د محترمو قضاتو د رضایت، راحت او ډاډه امنیت رامنځته کولو سبب شوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې د دغه ریاست تشکیل د کورنیو چارو محترم وزارت مربوط و، چې اوس په دې وروستیو کې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د سترې محکمې تر چتر لاندې تنظیم شوی دی.